بیا ورور سوال کړی دی چې خلک وایي چې څوک سورت یاسین 43 پیرې ووایي نو لکه ده چې یو پیر قرآن ختم کړو دی خو د 43 تپوس کوي دې که څه نور عدد هم شته یو څلوېښت پیرې چې قرآن سورت یاسین قرآن دې ختم کړو 2 شپېته یعنی دې کې د دې صاحبانو اختلاف دی او د اختلاف پکې په دې دی ځکه چې د پیغمبر نه دی ثابت یو هر چا خپله مرضي ده چې صحیح ووایي نه دا کمزوري خبره ده چې سورت یاسین 140 پیرې ووایه 2 شپېته پیرې یا 43 پیرې دته قرآن ختم کو دا کمزوري خبره ده او دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده تفسیر په درسونو کې تفصیلي چې د سورت یاسین په فضایلو کې صحیح حدیث دا نشته دا به زموږ د عوامو ته د بعض فضایل په دې کتابونو کې ویني یا چا ورته بیان کړي او هغه ته پته هم نه چې راځه سوی یم بس دوی پې عمل شروع کړی نو بیا اسانه خبره سورت یاسین وایه او قرآن ختمیږي نه دا کمزوري خبره ده والله اعلم